یاره واقعي بالکل دا پارک خو 2011 کې هم زه دلته راغلی وم. دا پارک هغه ټیم بلوچستان روډ نو زما زړه ته خوشحالي محسوس نه شوه. محسوس که چې نن سبا خو دور دی ټیک ټاک ته هر څوک راغلی دی ټیک ټاک کوي. چې مې شونډې د یار شونډو ته نږدې شوې په خندا کې راته وویل ښکلول به پکې وي. زما نوم بشیر احمد خان دی. زه په خپله سرکاري ملازم یم. دلته پارک حوالې سره د ملګرو ویوځي چې په دې کې ښه م ولیدل بد یې م ولیدل. په کار دی اصل کې پارک زنانه او سړي مې ګډ وډ ولیدل. السلام علیکم ګرانو کتونکو لیدونکو سلامونه او مینه احترامات. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله به یاست. بیا د یو بلې ویډیو سره زه بشریارمندوخېل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راغلی یو د سوات مینګورې فضاګټ پارک ته. کښلی پارک دی، کښلي خلک یې دي، مینهناک خلک یې دي. کله چې موږ دلته راغو د پارک ته راداخل سو په پارک کې د ځوانانو ترڅنګ سپین ږیري بوډاګان هم دلته راغلي او د خپل د مازدیګري له شغل څخه خوند اخلي. نو موږ وغوښتل چې د ګرانو مینوالو ته د دې پارک یو ځینې مناظر د سکرین په شاشه دوی ته وړاندې کړو. په پارک کې به مختلفو ځایونو ته موږ ورځو، د هغوی ویډیو به تر تاسو خوشحاله سي. نوم ولي خان دی. د ژوند کوم فکر کوم مخکې 2011 کې زه یو ټیم راغلی وم. دا لارې به ګډ دي چکپوشونه وي. نو حالات ډېر خراب وو، نه چکرې وې، نه خوندونه وو، نه څه وو. اوس په لر او بر کې د الله تعالی امن راولي. زموږ د پښتنو په علاقو کې هر وسایل شته. اوس د سوات فکر وکړي له ډېرو لرې ځایو خلک را روان دي. که داسې په هر پښتانه په هر وطن کې، که په جنوبي پښتونخوا ده، که شمالي پښتونخوا ده، سیامن پکې راشي، ډېرې ښایسته علاقې دي. انشاءالله خلک به له دې پنجاب په لسینه ځه د پښتنو علاقو ته په چکر ځي. په کار دا ده چې موږ یو بل ته غاړه ورکړو، مینه محبت او دښمنۍ په دوستۍ بدل کړو، له یو بل سره مینه محبت وساتو. انشاءالله هر څه به زموږ خوند یې وکړي. ډېر ښایسته انجوای موږ وکړي. موږ راغلي له کوټ څخه پر درو باندې رالو، بیا ولاړو چیش کلام ته، بیا رالو ملم جبې ته، بیرین رالو، مدین رالو. ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړي او ډېر ښایسته ځای دی. ډېر د پکنیک ډېر ښایسته پینټونه پکې ډېر زبردست، ډېر ښایسته مېهمانوازه خلک وو، ډېر ښایسته خلک وو، ډېر ښکلي خلک وو. موږ سره دونه مینه کړې ده چې بالا نه جوړېږي. هر یو موږ ته ډېر دعوت راکړی چې موږ سره پاتې سي. موږ سره بډا خان د کوم ځای اوسېدونکی؟ عجیبه نوم مې واورېدی. د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کاڼ مې ترځي. د کاڼ مې ترځي. ماشاءالله ډېر خوشحاله سوم چې راغم تا سره خبره. دلته ډېر زبردست دا جولای تر ګردو زبردست یو هغه شی تر ګردو زبردست هغه لکه چې شی ته نوم واخله. نوم یې نه دی داسې بډا خان ډېر مطلب خندروی انسان دی. زما په فکر ګپ شپي به هم وي، ګپ شپ هم لګوي. د ژوب اوسېدونکی یم. کوم ډېر ښه په ټالنګي او ډېر ښه د مزو ځایونه پکښې د وړو ماشومانو دپاره او د غټو د لویو دپاره. او که یو سړی د ځان سکون غواړي، بیا د یو مثال خامخا دې پارک په هفته کې خو د یو ځل راسي. او موږ دې پارک ته راکوز شوه او راغلو له مینګورې څخه. بلکې ډېره مننه د خبرو کولو چې موږ ته مو وخت راکوي. بیا هم که درمنو له موږ سره اوسئ، زموږ به پر مخ ورځو د نورو خلکو سره. محترم ستړي مه سئ. نوم څه دی؟ سلام الله علیکم. زما سره ملګري راغلي وو. د انجوای مقصد زما دا و چې زه به خپل انجوای وکړم. خو زه چې رالم نو زما زړه ته خوشحالي محسوس نه شوه. دا خوشحالي مطلب زما دا دی که نه چې اوسې ته یو سړی لاړ شي هلته خوشحالي محسوس شي. نو ما ته هغه خوشحالي میلاو نه شوه علاوه د خفګان نه چې میل او فیمیل داسې ګرځي را ګرځي. لکه ته به وایې چې بالکل د دې اړو مخې ته مخنیوی نشته، تپوس نشته. د دې مین مقصد دا دی چې په کور کې دونه ازادي ورکول نه دي پکار. د هغې مین مقصد دا دی چې مثال د یو سړي خور ده، ښځه ده، مورې ده، هغه ته دا نه ده ویل پکار چې یاره ته فلانکي ځای ته لاړ شه. دلته به ته یو ځای کې ګرځې یا یو چوله ده په هغې کې ګرځې، نو تا نه به چاپېره تقریبا په زرګونو کسانی زنانه ده د هغې صادر وښویږي یا بل څه شي یا بل څه شي. نو داسې نه ده پکار. د دې مخنیوی پکار دی. ټیک ده د دې فارق انتظامیه ولا لم دا پکار ده چې میل دی جدا ورځي، فیمیل دی جدا ورځي. ټیک ده داسې نه ده پکار لکه دا دیو چې څه کوي. دا ډېره ناجایزه خبره ده. د دې سره د پښتو معاشره کلچر چې کوم دی ډېر زیات خرابېږي. نو زما به دا ریکویسټ او دا به یو لوی کمال. زما نوم بشیر احمد خان دی. زه په خپله سرکاري ملازمین یم.
ملازم یم او WSSC ورکر کار کوو جی او مونږ ستاسو ډېر مشکور پارک ته مونږ خو د دې ځای خلک یو خو ستاسو څنګه خبره وکړه د هغې باندې به مونږ نظر واچو چې تاسو وایئ چې دلته کې کو مطلب بوت آر بوایز اینڈ ګرلز هغه فیمیل او دا راغلي نو پکار ده چې د پښتو د قوانینو خیال وساتلی شي او دوی له اول نمبر خو به مونږ دا ووایو چې زنانه د کور بې ضرورته راوتل نه دي پکار خو چونکې هغه هم انسان دی که راوځي نو د پښتو د قوانینو او د پښتو سرمن کې بس کې یو پیغام ورکړم چې غونډې دنیا ته ورسي که نه ما به خپل دا شعر لیکل دی په انګلیش کې چې بی لایک د ډیو ډراپس آن د پیټلز آف فلاور ډونټ بی لایک هیل ټو ګیو لوز ټو د ګارډنر وایي لکه برخه د ګلاب په پاڼه پرېوځه د ګلۍ په شان تاوان د باغوان پرېږده نو زما دا محترم حضرت الله صاحب حضرت الله صاحب تاسو شعر و شاعري سره مینه لرئ شعر و شاعري سره ډېره زیاته علاقه لرئ مینوالو ته څه لرئ څه به ورته اوروئ زه خو به د خپلو مینوالو ته یو شعر ډالۍ کړم بلې درڅخه اورو چې د محبت مزه منم خو د ګناه په شانتې نه د محبت مزه منم خو د ګناه په شانتې نه زه د ګل ښایست منم خو د اشنا په شانتې نه او زلزلې شوې چې مې شونډې د یار شونډو ته نږدې شوې زلزلې شوې چې مې شونډې د یار شونډو ته نږدې شوې زلزلې شوې چې مې شونډې د یار شونډو ته نږدې شوې په خندا کې راته وویل ښکلول به پکې وي خو د بیګا په شانتې نه وعلیکم السلام نوم شاه سوار دی جی او زه دیر اوسېدونکی یم کولی چې نن چکر د کاروبار هم بند کړو بس رالیو پارک ته چکر لا ډېر خلک راځي انجوایمنټ دپاره راځي بس مونږ هم وي چې دا زړونه هم خفه شوي دي خوشحاله شو عمران خان ډېر زیات تنګ کړي یو عمران خان ته زموږ دغه درخواست دی به وي چې په ملک کې چې څومره ګراني راوستې لکه دا مونږ ټول غریبانان خلک یو خیال دی زه په خپله د ګاډۍ مزدور یم زما خپله شوق کېږي چې دا سټل ته لاړ شم تعلیم وکړم زما په خپله زه په دې مینګوره بازار کې ګاډۍ چلوم نو زما عمران خان ته دا ریکوست دی وروره په دې حواله سره چې لکه په ملک کې څومره ګراني ده لکه د عوامو غریبانو خدمتګار دپاره تاسو موږ ته د دې لپاره درکړی چې به ته زموږ د عوامو خدمت وکړې دې لپاره هم نو درکړی چې ته په موږ باندې ګران وعلیکم السلام زما هغه جمعې ورځ وه چې بس مونځونه وکړه کور نه راووتو دلته انجوایمنټ دلته دې څه ولیدل څه دې وکتل څه دې محسوس کړل د ځوانان دي مطلب شغل دی مشغله ده تا څه ولیدل څه دې محسوس کړل بس دا محسوس کړه چې نن سبا خو دور دی ټیک ټاک ته هر څوک راغلي دی ټیک ټاک کوي او بس نن د فیملی ډے خو نه دی زما په خیال هلکان د جمعې ورځ غونډ راغلي انجوای کوي په ځانګوټو کې مونږ ځانګوټو ته لاړو او دلته انجوای وکړه دلته ملګري دي زموږ هغو سره سټوډنټان یې مونږ خو دغه یو ورځ زموږ دپاره که نه چې جمعې په ورځ مونږ راوځو او داسې نو راووتو نن انجوایمنټ کوو او د ځانګوټو کې وځانګل ښه و اوس لږ سر راباندې چولېده نور